السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. دوستانو نن درې شپېتم درس وایو. درې شپېتم درس کې کونیکسیونن وایو، د تړاو حروف. نن درس کې وایل او دس وایو چې وایل څه ته وایي او څنګه جمله کې استفاده کیږي، دس څه ته وایي او په جمله کې څنګه استفاده کیږي. دوستانو باید یادونه وکړم چې د تړاو د حروفو څلور برخې مو مخکې ویلې وې چې اوند، ابر، دن، اودر. دا مو مخکې ویلې وې، کولی شئ هغه ویډیو وګورئ ترڅو یې زده کړئ چې دا څنګه په جمله کې استفاده کیږي. نن راځو یو ځل بیا د تړاو د حرف تعریف کوو چې تړاو حرف څه ته وایي. کونیکسیونن د تړاو حروف. کونیکسیون د تړاو حرف یو لاتیني لغت ده چې په ګرامر کې له یو بل سره د دوو جملو، د دوو لغاتو یا د دوو حروفونو د نښلولو حرف ته وایي. دا مو تعریف مو زده کړو اوس چې کونیکسیونن څه ته وایي، د تړاو حروف څه ته وایي. د تړاو حرف چې دی یو لاتیني لغت ده چې په ګرامر کې له یو بل سره د دوو جملو، د دوو لغاتو یا د دوو حروفونو د نښلولو حرف ته وایي. دا تعریف شو. ښه دوستانو، دلته نوټ کې وایو د تړاو حروف نه تنها دا چې دوه جملې سره نښلوي، بلکې یو حالت، یو شرط یا یو دلیل پکې لیدل کیږي. د تړاو حروف نه تنها دا چې دوه جملې سره نښلوي، بلکې یو حالت، یو شرط یا یو دلیل پکې لیدل کیږي. راځو په مثال کې په عملي ډول باندې وایو. لومړی راځو دوستانو وایل وایو. وایل معنا ځکه. دا یو د تړاو حرف ده. راځو په جمله کې استفاده کوو چې په کوم وخت کې او څنګه استفاده کیږي. د مثال په ډول باندې دا لومړی جمله ده او دا دویمه جمله ده. دا دواړه جملې د وایل په واسطه سره نښلوو. Ich gehe ins Bett. زه بسترې ته ځم یا زه خوب ته ځم. Ich bin müde. زه ستړی یم. اوس دغه دوه جملې راخلو او د وایل په واسطه باندې سره نښلوو. Ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. ځکه زه ستړی یم. دلته مې دوستانو کامه ځکه وویل چې تاسو توجه را جلب کړم. دلته همیشه له وایل نه مخکې کامه لیکل کیږي. او بله یادوري باید وکړم، هغه دا چې له وایل چې کله جمله کې استفاده شي، ویر به همیشه د جملې په اخر کې راځي. په دې جمله کې مو ولید. راځو یو بل مثال پکې وایو. Ich trinke nichts. زه چایم نه څښم. Ich habe keinen Durst. زه تږی نه یم یا زه تنده نه لرم. Ich trinke nichts, weil ich keinen Durst habe. زه هیڅ چایم نه څښم ځکه زه تږی نه یم. دلته هم دوستانو که تاسو فکر وکړئ، له وایل نه مخکې کامه استفاده شوې ده او له وایل سره چې کوم ویر په جمله کې استفاده شوی هغه د جملې په اخر کې راغلی ده. نو په یاد ولرئ چې له وایل سره ویر به همیشه د جملې په اخر کې راځي. ښه دوستانو، اوس راځو وایل له مودل ویربو سره استفاده کوو. وایل mit مودل ویربن. وایل له مودل ویربو سره یعنی مودل فعلونو سره. دا مو ویلي وو چې مودل فعلونه څه ته وایي او څو دانې دي، کولی شئ په تیرو درسونو کې وګورئ. Ali sollte mich ins Team aufnehmen. علي باید ما په ټیم کې واخلي. Ich kann Cricket spielen. زه کولی شم کرکټ وکړم. دلته دوستانو دغه دوه جملې دي او دا دوه جملې راځو د وایل په واسطه باندې سره نښلوو. Ali sollte mich ins Team aufnehmen, weil ich Cricket spielen kann. ځکه زه کرکټ کولی شم. دلته دوستانو که تاسو وګورئ، موږ وویلې چې د تړاو حروف نه تنها دا چې دوه جملې سره نښلوي، دا یو دلیل هم یا یو شرط هم بیانوي. دلته هم ګوره یو دلیل بیان کړی په دې جمله کې. علي باید ما واخلي ځکه علي باید ما په ټیم کې واخلي ځکه زما کرکټ زده ده یا زه کرکټ کولی شم. وایل mit perfect. وایل له تیرې زمانې سره. راځو دا وایو. Ich bin sehr glücklich. زه ډیر خوشحاله یم. Ich habe bestanden. زه کامیاب شوم.
دا دوه جملې دي راځو د وایل په واسطه سره نښلو. Ich bin sehr glücklich. زه ډیر خوشحاله یم. وایل ich bestanden habe. ځکه زه کامیابه شوم. دلته هم دوستانو که تاسو وګورئ وایل سره چې کوم ورب راغلی دی هغه د جملې په اخر کې راغلی ده. نو په تېره زمانه کې هم په دې شکل باندې استفاده کیږي لکه په دې مثال کې تاسو ګورئ. ښه دوستانو راځو داس وایو. داس چې کله په جمله کې استفاده شي تاسو یې په معنا باندې ښه پوهیږئ، خو اوس صرف دومره وایم چې داس معنا د چې ورکوي. د مثال په ډول باندې زه دا نه خورم ځکه چې دغه چې چې ده دلته دغه داس معنا په جمله کې د چې ورکوي. چې مثالونو کې ووایو بیا سم ورباندې پوهیږو. لومړی مثال Er kommt heute nicht. هغه نن نه راځي. Er sagt هغه وویلې dass er heute nicht kommt چې هغه نن نه راځي. دلته ګوره د چې معنا همدا داس ورکړله چې هغه نن نه راځي. دلته هم که تاسو متوجه سئ له داس نه مخکې کامه راغلی ده او ورب د جملې په اخر کې راغلی ده. راځو دویم مثال ته. Deutsch ist nicht schwierig. المانی سخته نه ده. Ich glaube زه باور لرم dass Deutsch nicht schwierig ist چې المانی سخته نه ده. دلته هم که تاسو فکر وکړئ بیا له داس نه مخکې کامه راغلی ده او له داس سره چې کوم ورب په جمله کې استفاده شوی د هغه ورب اخره کې راغلی د جملې. نو په یاد ولرئ چې له وایل او داس سره چې کله ورب په جمله کې استفاده کیږي د جملې په اخر کې راځي او له وایل او داس مخکې کامه راځي. بل مثال Er hat gesagt هغه وویل dass Ahmad krank ist چې احمد مریض ده. دلته هم په همغه شکل باندې له داس نه مخکې کامه راغلی ده او ورب د جملې په اخر کې راغلی ده. Ich weiß زه پوهیږم dass du das nicht weißt چې ته په دې باندې نه پوهیږې. ښه دوستانو دلته د درس پای ده. په پای کې یوه پوښتنه تاسې نه شوې ده چې دغه داس تاسو په جمله کې استفاده کړئ. Ich mochte das او کومنټ کې را سره شریک کړئ. همدارنګه یوه جمله په وایل کې جوړه کړئ د کومنټ لارې را سره شریک کړئ. دا تاسو سره کومک کوي تر څو په عملي بڼه باندې درس زده کړئ. چې کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ زه مو خدمت کې یم. تر بیا بل درس ښه او خوشحاله وخت. یا الله امان.